الوداع کې د عرفات په غونډای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو خطبه ویله او په دغه حج کې تقریبا 1,40,000 صحابه شریکو. دا په لسم کال د هجرت باندې اخرینه حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویله صحابه وتا او دا خبره وکړه چې صحابه په هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې مسلمانانو باندې به داسې یو وخت راشي چې د مسلمان حکمران طبقه چې ده هغه به په خپله هم بېدینه وي او په ملک کې به اسباب هم د بېدینۍ جوړوي. د هغوی هېڅ حرکت به داسې نه وي چې هغه د ملک او د قوم دپاره د دین باعث. دا خبره چې څه وخت کې صحابه واورېده نو ټول ډېر سخت پریشان شو او وی چې یا الله هغه زمانې ته مونږ مه رسوه چې د کومې زمانې مسلمانان به او مسلمان حکمران طبقه به دومره بېدینه وي چې هغه به نه په خپله د دین اسباب جوړوي او نه به قوم ته د دین اسباب جوړوي. عزیزانو تاسو سوچ وکئ په دې خپل ملک کې اول وګورئ په دې 50 کاله کې تاسو چېرته یو حکمران د دې ملک ولیدو چې هغه اسباب د دین د قوم له جوړ کړي؟ یو حکمران. هر یو حکمران چې راغلی نو هغه غل وي او د غلو ملګری وي. غل ته هېڅ نه وایي ځکه چې په خپله غلي او چې کوم خلک غریب وي خوار وي نادار وي د هغې دشمن وي. موجوده حال کې تاسو وګورئ اوس خدای خبر چې په دې خبره تاسو پوهېږئ او که نه پوهېږئ. یو آرډر یې راویستی دی چې څومره ملازم طبقه ده ډسپنسران وغیره وغیره د دې تحقیق وکئ چې دوی نن د 20 کاله مخکې لسم پاس کړی یا 12 پاس کړی چې دا یې صحیح پاس کړی که غلطي پاس کړی درخواست ورکړي او ورسره 200 روپۍ جمع کړي. نو ما سهار چې دا خبره واورېده نو ما وویل چې دا درخواست خو بیا په حکمران طبقې هم پکار چې یو ډسپنسر د 2000 روپۍ میاشت ملازم د هغه 20 کاله وروسته خو تحقیق کوي چې دا تا لسم صحیح پاس کړی که غلط پاس کړی. دا موجوده وزیران چې تاسو اغستی دي د دې تحقیق هم وکئ که نه چې چېرته دي اف اے یا بی اے یا ایم میټرک کړی دی چې تاسو وزیران کړي چې ته د خپل وزارت عظما دپاره خر راوالی او وزیر یې کړي د هغې تحقیق ونه کړي او د غریب د 2000 روپۍ میاشت ملازم تحقیق وکئ چې دا لسم یې رښتیا پاس کړی او که غلط کینی نوکری نه وبه نو بس ما ته خو نور څه خولې له نه راځي. خو د هغه شاعر دا یو شعر ډېر بار بار را یادېږي چې زاغان کې ناسته په سر د سر وي تویان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سر وي تویان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. هر یو خاخ د ونې باندې چې ګورې زاغ ناست د ښځې د لندن تهذیب یافته دي د دوی ښځې او لونه د امریکې تهذیب یافته دي. هغې له د بیبي فاطمې بوی څنګه او د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې مزه خو به هغه ښځو له ورځي چې د کومو ښځو په سپېږمو کې د ګنګۍ روړۍ نه وي. نو زما عزیزانو نن ګورئ همغه وخت چې حکمران طبقه وګورئ چېرته د بېدینۍ افتتاحګانې دي دوی یې کوي چېرته د بېدینۍ اسباب دي په ملک کې دوی یې جوړوي. بیا اقتصادي حال وګوره د ملک دومره معیشت تباه شو په 1000 روپۍ د غوړو ټینګ شو په 900 د چینو ګورۍ شوه. نن به ته بګار له غوړي نشي اغستی. بیا د ټاټکي مزدوران وګوره چې 80 روپۍ د ورځې ټاټکی وګرځوي په 80 روپۍ به هغې څه کوي؟ زه به خفه نه وی ما به دا شکایت چرې نه وی کړی چرې نه. خو که د ملک حکمران طبقه هغه هم ما سره یو ځای په ځمکه ناست وي ما سره یو ځای لوږې تېرولې ما سره یو ځای بربنډې تېرولې لکه دا مثال د ابوبکر او عمر او عثمان او علي دا مثال د هغه حکمرانانو چې کوم نن نه مخکې تېر شوي. عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین بیمارو خلک تپوس ته راغله
جامع خیره نه وي کور والا ته وی دا جامع خو ور بدل کړ ما په خدای قسم دې بل جوړه شته نو څه جامع ور بدل بل جوړه جامع نشته نو ور بدل سکه چې مړ شو کټي اوچت کو او دیره له یوړو له حد پاسه چې کټ کې خود اسمان نه یو ریاض راغله او د عمر ابن عبدالعزیز په دې سینه راټیټه شو بیا لاړ یو کاغذ دلته کې کاغذ چې خلک ولیدو نو په کاغذ کې لیکلی چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ته د خخیدون مخکې نجات شو که دغه سي دوی وې بیا د خدای وکړي چې غوړي په 15000 روپۍ ټیم شي او چینی په 1,00,000 روپۍ بورای شي بلا ورته لیکن हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माता ने दखाओ तेलू दीवा न मिलावीगी और स्टा पकोर के चिरागान जोड़ी ला मुनासिब नहीं दी तबके सरद अल्लाह इमदाद नहीं तासो गोरे चिकम खला पदे मुल्क पर सर इख्तिदार रागली दी अल्लाह पर शर्मोली दे इख्तिदार ने लड़ी कड़ी पर शर्मोल तागे वजह दादा چې د کم قوم درد د حکمران سړی په زړه کې نه و ولې سپه څومره پلیت شه لیکن حضرت عمر بوي چې زما د په خدای قسمی که زما په حکومت کې یو سپه د تندې مړ شو د دریای دجله په غاړه نو هم به تپوس خدای زمانه کوي سپه چې د تندې مړ شي بني آدم خو پرېږده بیا هغه عمر چې څه وخت وفات کیږي نو وصیت کوي کور والاو ته وصیت کوي چې زه مړ شم نو زما په دې مخ خاورې ومږئ مخ مې په خاورو خړ کوي چې خدای له ورشم چې خړ مخ ولاړم ورته ما څه کړي نه دي هغه عمر بیا هغه عمر چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو 3 کاله پس جمع او خولې پې روانې وې حضرت علی ته تاسو کو چې ولی انا خولې بیگی وی علی زه اوس د حساب نه اوسګار حضرت عمر غوندې سړی که د ژوند حساب په 3 کاله کې ورکوي او ظالمانو تاسو زمونږ بسالي په خدای قسم زمونږ یو استاد وفات شو د مرګ نه 15 کاله پس زمونږ بل یو استاد هغه په خوب کې ولیدو ورته وی سال دی وی نور حساب میں برابر شو په 15 کاله کې او په سواب کې را باندې د پلاني سړي یو 1500 روپۍ پاتې دي ورور ته مې ووایه چې فورا هغه ته ورسئ چې زما لین صفا شي 15 کاله او څنګه استاد چې ټول عمر په درس او تدریس کې تیر 15 کاله خدای خبر چې په موږ 15 لکه کاله لګي که 100 کاله بلګي په یو کیس کې یو خبره په زمانه کې دوستان شته داسې خلک شته چې ته ورشي او اعتبار پې وکړي وای پیمان دا زمانہ ہوئی ما وفادار گرنلو یار درغل چل بازو خطو ما وفادار گرنلو یار درغل چل بازو خطو د بے وفاشنا په بڑا آخر پیازو خطو چې ډیر نږدې او ډیر لوی دوست غني قسم په خدای دې چې داسې په پسو به حلال کی چې عقل به ورته کار دا زمانم د دوستان چرته شته یا د نزدېکت شته چې ته چاته ور نږدې شي نه بل کار وکړه یو تجربه وکړه داسې تجربه وکړئ چې ډېر لوی اشنا او دوست یې ګڼي خوار غوندې وي که نه او درته نیلې چیلې کي یو 10,000 روپۍ والا ورکړه 10,000 ورته ځه چې کار مار پې کوه چې کله در سره پیدا شي بیا به ما دا تجربې هم کړي ما هر تجربه عملي طور کړي یو سړی ما ته به وی مولانا صاحب چې ورځ کې تاو نه ګورم پړه مې تیار او داس الکه مکه واګو مکه 2-3 کاله پکې تیر هم د دې علاقې راغې ما ته وی چې یاره جی نړۍ مې نه کېږي خو څه وکړم الوا پهلې 15,000 روپۍ مې ډېر لاړم ورته مې کور نه راوړی 6 کاله وشو چې هغه سړي بیا زما مخ ته نه دي کتلي چې تا نه ګورم ورځ را باندې نه تېرېږي او وخت را باندې نه تېرېږي او فلانې دی 7 کاله پس مې نن 8مه ورځ ده چې ولیدو په ډبګرۍ کې ورته ودرېد مالکه رحمان بابا وایي چې دا خو مخ زما وتا خدای هېڅ ګنې هر یو اشنا ګوري د اشنا زما مخ ته بس وغورځولو
نو سترګې ټیټې کړې نه یاره چې لږ داسې شرمنده یم درته وایم نه غوندې داسې به د ګریوان نه مې ونیو چې د ګریوان نه مې ونیو من مخکې شو چېرته ما دې ډبرې تاڼې مینت دی او زاره یې تاسو پرې مې خو ملزه ما دا تجربې هم کړي قسم په خدای دی چې دا تجربې مې هم کړي دا تاسو ټول داسې یې دا تجربه مې هم کړې ده چې جی بس یاره جی خو بس خدای پاک یو شی پیدا کړی په پاکستان په لاره روان یو چې لاره روان یو د 100 روپو لوټ مې داسې جیب نه را دغه کړو داسې مې وغورځول چې مې وغورځولو نو دې دپاره عزیزانو سوچ کوئ او فکر کوئ اهل دنیا چې دي د هغې معامله ټیک ده هغې باندې انشاءالله چې د رحمت بوی به هم حرام وي خو دې غریبو ته وایم ها چې لږ خیال کوئ لږ سوچ کوئ تباه به شئ عمر له به جاړئ ګوره او بیا به هم جړا څوک ورکولی نه شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا خبره چې مسلمانان به په خپله اسباب د بېدینۍ قوم ته جوړوي نن تاسو وګورئ سینماګانې وګورئ د یو سرمایهدار زوی به په بایسکوپ کې ونه ګورئ ځکه چې د هغې کورونه ډمخانې دي وی سی آرونه او بلو پرنټونه او ډیشن ټي ډي او دا ډمتوب ټول کور ته ډک دی نو هغې ته د سینما تلو ضرورت نشته تمام غریبان سینماګانې دې ډکې بیا تاسو وګورئ د قوم بچي تمام بازارونه د بلو پرنټونو مراکز دي د قوم بچي سکول نه پټ شي ورمنډې وي او بلو پرنټ یې پکې ګوري بیا دا زمینه لکان تاسو وګورئ په کرۍ باندې د شپې وی سی آر روان کړی او په اوږه ایښی یو کیسټ یې په لاس کې دلته زمونږ د علاقه کې یو شوتر غوندې دی چې کله په ما تېرېږي نو هغه کیسټ داسې زما طرف ته دې لاس کې والي او داسې داسې کوي چې خدای ته دې ووایه که ما ته څه ویلی شي که هغه ورځ مې د ګریوان نه ونیو او ورته مې وویل چې موسی علیه السلام ته یو سړي ښځه راوسته وی دا ښځه زما ډېره خوښه ده که دې نه مې نه منې کوې نو ستا پیغمبري منم او که دې نه مې منې کوې نو ستا پیغمبري نه منم موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا د دې مینه تا دپاره د جهنم تلو دپاره بس ده ځه بچیه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې ما ته د څه خبرې دغه ته راکوې زما خدای چې څوک یو ځل راونیسي بیا څوک خلاصولی شي ووایي ټول کوم خدای چې یو ځله څوک راونیسي په جاس کې به ناستې راوبدي نیسي په محل کې به ناستې راوبدي نیسي په تخت به ناستې راوبدي نیسي حافظ الپوري وایي چې تخت سلطنت د دې دنیا د مرګه تېر پاتې شه تخت سلطنت د دې دنیا د مرګه تېر پاتې شه چې په جنت کې خوب د حورو په مړوند نه کړې چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوند نه کړې سفر دې ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګند نکړي تبه په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند نکړي حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه پخله غلیم ته چې خوږه پیاله د قند نکړي حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه یاران شته دې زمانه کې څوک شته چې ته ورته دوست ووې څوک شته چې ته ورته خپل ووې نشته نه دوستان شته نه خپلوان شته هر یو سړی د مردار سپی دی هر یو بس خو چې سهار شي سپېږمۍ به راکاږي چې چېرته به خر مردار پروت وي که نه چې ورورس هر الله دې دې زمانه کې چا سره واسطه مه پېښه واسطه دې پېښه شي الله دې امان یو ملا دې حیران بشي ګیره چغا خبرې په دې نامه کې حق راځي نو خپل نوم چې والي د پلانې حق نه حق راشي هغه کاپی ما ته په لاس راله چې کومو خلکو نه پیسې والي دي 2.5 کروڑ روپۍ د خلکو نه والي دي
او د مولانا ته نو واسطه د خدای ما پیر سره پیښوا او ما د خدای مولا سره پیښوا ما د خدای حاکم سره پیښوا او ما د خدای دوست سره پیښوا او ما د خدای خپلوانو سره پیښوا توبه او بس اور سړی پورې چې ګوره د سپیو د خر تړلې بل دا درته وایم چې دا منځونه چې کوي ډېر د دې مونځ ترجمې وکړي هر جماعت کې مليان شته د دې مونځ ترجمې وکړي چې په دې پوهېږي چې زه په دې باندې کې خدای ته څوم او زه خدای نه څه غواړم ځان نه تیروال مليان مه جوړوئ تیرا ته تللی منو چې جلسه مې وکړه ماښام مونځ نو امام مخکې شو مال زه ستړی یم نو تقریر یې کول دا مونځ یې شروع کړو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا یې مونځ چې مونځ شو ما چې دا نه رحمان دی نه رحیم دی نو څه شی دی چې اوسه پرېږدی مجبه داسې ده نو مالا پرېږدی خو زه نه یم په پرېږدیتوب کې چې ما بچپن څنګه تېر کړی دی او ما د بچپن نه 14 کاله طالبګیري کړې ده اوس په دې مدرسو کې د طالبان سبق وایي نو دغه در پسې شوی دی نه مشرف پرېږدي نه ده پنډاون چرګان پوه شوې په دې کې د خدای نه کامیابی الله د امریکا تباه کوي سره د مرګرو خو تاسو لږ ایمان ځان کې پیدا کړئ او د ایمان جذبه ځان کې پیدا کړئ هر مشکل او دشمن چې مخې له درته راځي ان شاء الله الله به نیست نابود کوي او که پاکستان په صحیح معنو کې د سړي ملک شو په صحیح معنو کې د مسلمان ملک شو او قانون د پاکستان په صحیح معنو کې قرآن شو دا د جنوبي الله خلک کله راشي ما ته وایي دوا ته در راغلي نو جیب ته لاس کې کله 100 روپو لوټ راوباسي کله 500 که نه سهار هم یو راغی نو 100 روپۍ راغی تا چا عادت کړي یې په دې ګن باندې په پیسو چې سړي ته دوا وکړي دوا لګي دوا خدا لګي چې ته یې نه زه در پسې دوا وکم دا دوا لګي چې ته زما جیب ګرم کې ما له پیسې راکړې زنجده الله دې داسې که الله دې داسې که نو داسې الله زما د لاسه خو نه دی که نه که زه ورته سره مطالبې کوي تال تال په لکۍ نیمګړی ته پې خوشحال شي چې دوا یې راته وکړه خدای ته وګورئ لږ عقل زده کوي چېرته سړیتوب زده کوي چېرته انسانیت زده کوي هر شی فراډ او ټګي او دوکه هر شی که مالدار دی او که سرمایهدار دی او که حکومت دی او که د کوم حکمران ښځه چې بربنډه تصویر په اخبار کې راځي او کوم ملا یا پیر یا بزرگ یا میاں یا سید وویلې چې دا ډېر ښه سړی دی دا ده په اوولې پېړۍ دی نالک په اوولې پېړۍ حکومت په اړه مني چې د رسول الله نه والا تر حضرت علي پورې او تر عمر ابن عبدالعزیز پورې دا حکومتونه چې کوم تیر شوي دي په دې رنګ حکومت شي زمونږ سر او مال او ورثت قربان شي چې د دې رنګ حکومت نه خدای دې هلاک کړي چې هلاک شي کوم ملک چې قرآن غوندې قانون موجود وي او د ملک فیصلې د انګریز په قانون باندې کېږي په هغه ملک دې نالت وي او په هغه حکومت دې نالت په هغه قوم دې نالت وي زما عزیزانو خبره دا ده چې خیوره دې پسې بړندېږئ ان شاء الله العزیز خیوره دې ټول قوم چرم دا آواز ونه کو چې د پاکستان قانون ویلې قرآن کېږي نه کړی دی چې په دې 50 کاله کې ستا د قومي اسمبلۍ ټولې اسمبلۍ دا آواز کړی دی چې د قرآن د قانون ویلې د پاکستان نه کېږي ستا د صوبایي اسمبلۍ کړی دې وجې نه لږ سوچ کوئ چې وسم نه راسي په یو شي چپ اوسئ الله الله کوئ اوس ما ته چې څوک راشي دې څنګه چلو کو زه ورته یم ټولې لارې فراډ او دوکه ده ټولې لارې
یو لار به د وخت کې دا د تبلیغي جماعت چې دا خدای لپاره ده. الله دې موږ ټولو ته په دې لاره د تلو توفیق نصیب وفرمایي.